په داسې حال کې چې کابل او اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې په سیاسي کړکېچ کې دي، تازه پاکستان له امریکا غوښتي چې دوی په افغانستان کې د امریکا د پاتې وسلو د بیرته ترلاسه کولو په برخه کې له واشنګټن سره مرسته کوي. کابل تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې دا وسلې خپلې بللې دي. خو پاکستان بیا څو ځله اندېښنه څرګنده کړې چې دا وسلې په تور بازار کې د ترهګرو لاس ته لوېدلې دي. بل لور ته بیا د امریکا ولسمشر ټرمپ هم څو ځله د دغو وسلو د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. خو له دې ټولو سره اسلامي امارت وایي پاکستان په سیمه کې د ابرقدرت پروژې پلي کړي دي چې دې چارې د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلې کړي. څو اساسي پوښتنې شته. پاکستان د کومو موخو لپاره دغه کړنه کوي؟ دا ګام څومره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بلل کیږي او د کابل او اسلام آباد اړیکو ته به کوم مسیر ورکړي؟ او د کابل یو ستراتیژیک ځواب به څه وي؟ سلام درنو لیدونکو ته. د خبرې خپرونه کې زه محمد نسیم ستانکزی ستاسو کوربه یم او په دې خپرونه کې درې قدرمن میلمانه دي راسره. د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی معینګل څمکنی، د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی زلمی باور او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی شهاب لیوال. درې وړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. وایم کور مدان چې خپرونه کې مې ګډون کړی دی. لیوال صاحب، بس غواړم تاسو نه راپیل کړم. د پاکستان دغه اقدام چې تازه دوی ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا پاتې وسلې به دوی په خپل مرسته باندې امریکا ته ورسپاري، دغه څه هدف انتقالي یا پاکستان د څه په هڅه کې دی؟ بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله. جناب ستانکزی صاحب، تاسو ته درنو او قدروړ میلمنو ته، تخنیکي همکارانو او ټولو لیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم سلام. کورمدان. جناب ستانکزی صاحب، دا د پاکستان لومړی وار نه ده چې دا تل همدغه چې د سیمې د نړیوالو قدرتونو طلبیګري کوي او همیشه دوی نه یوازې د افغانستان پر حریم تیری کړی، د افغانانو په عزتونو یې لوبې کړي، بلکې دوی ته هغه نظامي پوځي رژیم چې په پاکستان کې حاکمه ده له تیرو اویا کلونو را په دې خوا، دوی همیشه د خپل د منافعو لپاره لکه څنګه چې همدغه میشن ورکړ سوی، د همدغې لپاره دغه تحمیلي جغرافیه جوړه سوه، همدغه تحمیلي خلک په پاکستان کې پر قدرت راوستل سول. دوی نه همدغه غوښتنې کې تل غوښتنې سوي دي. که موږ تیرو څلورو لسیزو ته یو ور کره کتنه وکړو، د افغانستان په ټولو چارو کې دوی مستقیمه او غیر مستقیمه مداخلې کړي، ان تر دې چې د اتحاد جماهیر شوروي په اشغال کې دوی د افغان مجاهدینو په اکمال او په تجهیز کې په مستقیم او غیر مستقل ډول چې هغه وخت کې ویل کېدل چې دا کومکونه د اسلامي هیوادونو لخوا راځي او دا کومکونه به چې پاکستان ته راتله، دوی به 80 سلنه دوی ځان ته سپما کول او 60 سلنه به بیا د افغانستان مجاهدینو ته ورکول کېدل. او کله چې په هغه وخت کې شوروي ماته سوه، روسیه عقب نشیني وکړه، افغانستان نه ووتل، دوی د هغه وخت مجاهدین په ډلو په احزابو په دوی سره وویشل او په هغه وخت کې پرې نه ښودل چې افغانستان یو خپلواک مقتدره اسلامي نظام ولري. نو هماغه و چې دلته د شوروي اتحاد شوروي له جګړې راپاتې مجاهدین چې د هغوی په مقابل کې سپېڅلی جهاد کړی و، هغوی راوپارېدل د دغه جهادي ډلو چې په ظاهره جهادي ډلې یادېدلې، خو متاسفانه دوی ټول کړنې د جهاد او د اسلام او د شریعت د افغانانو د مفاداتو په خلاف کې روان وه. د هغوی په مقابل کې راوپارېدل، د اسلامي امارت نظام تاسیس بنیاد کېښوده، بنسټ کېښودل سو. افغانستان تقریبا یو نسبي خپلواکي ته رسېدل او امنیت او تقریبا جګړه ورو ورو په کمېدلو وه، چې دلته بیا نړیوالو صهیونستانو ته افغانستان غوندې یو ستراتیژیک جیوپولیتیک موقعیت کې مقتدره خپلواکه نظام، هغه هم بیا اسلامي نظام، په هیڅ صورت د منلو وړ نه و، ځکه بیا یې پاکستان سره هماهنګي وکړه، پاکستان دوی ته اډې ورکړي. د پاکستان له خاورې نه پر افغانستان باندې 15,000 هوایي بریدونه سوي دي. یعنی دا لابیګري اوس نه ده د پاکستان چې نن امریکایانو ته دوی اصرار لري چې موږ تاسو ته لابیګري کوو، موږ تاسو ته زمینه مساعدوو، موږ د افغانستان وسلې تاسو ته کولی شو راواخلو. افغانستان د امریکایانو وسلې یوازې ما په ملا کې ده، د ما له ملګرو سره د همدا شان ټولو مجاهدینو سره تقسیم دي. دا مجاهدین وسله ځان عزت او ویاړ او د خپل حریت ګڼي. په هیڅ صورت کې افغانان او مجاهدین دې ته آماده نه دي چې دغه وسلې دي چې دا په غنیمت کې پاتې دي د مجاهدینو ته. د دې وسلو په مقابل کې زرګونه ځوانان
شهیدان شوي دي، علما شهیدان شوي دي، خویندې میندې کونډې شوي دي، کورونه ډنګ شوي دي. افغانستان له 20 کاله له پرمختګ و له هوساینې له ښه ژوند نه بې برخې شوی و. بدیل همدغه د 7 میلیارده یا کم زیات ډالرو تجهیزات دي چې هغه امریکا موږ ته نه دي پرېښي. امریکا نه پاتې دي. امریکا جګړه کې ماته وخوړه وتښتېده. بناً دا شریعت کې، اسلام کې، پښتو کې، عنعناتو کې، نړیوالو عنعناتو کې دا هیڅ مروجه نه ده چې تښتېدلی بګیل دښمن دې بیرته راسي خپل وسلې دې له ډګره تاوې کړي. ډګر موږ سره ده، میدان له موږ سره ده، افغانستان له موږ سره ده. نو پاکستان غوندې یو فاسده یو شړېدلی نظام چې د خپله هسې بلوچانې په مقابل کې راپارېدلي دي، خو پښتانۍ په مقابل کې راپارېدلي دي، اقتصاد کلن له منځه تللی ده. نو هغه شړېدلې ټوکېدلې هغه پاکستانیان امریکایان هم په دوی باندې خوند شي. دا غوندې ته د خپله ستونزه نسې حلولی، ته په کوم جرات کولی شي چې افغانستان کې ښاغلی لیوال بیرته راګرځم. ښاغلی باور، پاکستان تل د افغانستان په مسله باندې سوداګري کړې ده، البته سیاسي یا اقتصادي سوداګري یې کړې ده. تل د افغانستان په سر باندې پروژې اخیستې دي، حتی د نورو اسلامي هیوادونو په سر باندې دوی پروژوي مخ ته تللي دي. ستاسو باور څه دی؟ پاکستان دا ځل بیا د غرب د خوشحالولو دپاره دغه اقدام کوي که هغه منځوي پاکستان چې د انزوا په حال کې دی دوی د غرب د خوشحالۍ هڅه کوي که نه واقعا هم دوی امریکا ته بیا سینه ډبولې ده چې دوی به په افغانستان کې مداخله کوي او بالاخره د امریکا پاتې شوي وسلې به امریکا ته انتقالوي؟ سلامونه او نیک هیلې ستانکزی صاحب تاسو ته، د بحث درنو ګډونوالو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته او ټولو لیدونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کور ودان، ډېر مننه. مخکې له دې چې ستاسو پوښتنو ته معقول و منطقي مشخص ځوابونه ورکړمه، پاکستان په 1950 کال راهیسې د امریکا متحد و او د سړې جګړې پر مهال په لومړۍ کرښه کې خپله ملګری ګڼلی. موږ او تاسې شاهد یو چې د افغانستان هوایي حریم نقض که دوی خپله له سیاسي ناورین سره مخ دي، له اقتصادي ناورین سره مخ دي او د خپل ناکامه حکومتولي او غلط استراتیژي چې لري ملت په مقابل کې راجګ سوی، د دغو سیاسي او اقتصادي ناورین د حل په خاطر اوس د امریکا ته دا لابي کوي چې موږ به د افغانستان کې چې کومې وسلې پاتې دي هغه به تاسو ته درسپارو، چې دا خو نه د شریعت له لحاظه د افغانستان مجاهد پرور او لسته غنیمت پاتې ده او د شریعت هم اجازه نه ورکوي چې دا بیرته ورکړي. دلته اوس د ده مشخص هدفونه له دې خبر نه چې دي. یو خو په استراتیژي اهمیت ثابتول غواړي، یعنی پاکستان غواړي چې امریکا ته دا وښیي چې په سیمه کې موږ تاسو ته ارزښتناک یو، یعنی موږ په سیمه هیوادونو کې لکه افغانستان، ایران، هند، چین اړیکې لرو او په خلیجو هیوادو کې هم اړیکې لرو. نو دا د امریکا غواړي ځان ته راجذب کړي، یعنې توجه یې کړه چې موږ ته پام وکړئ، ځکه په سیمه هیوادو کې موږ پاک کولی شو چې تاسې ګټې څه وکړو، خوندي کړو. یو هغه دا وه. دویم هدف یې له دې هغه نه چې دوی لابیګري کوي د مالي او پوځي مرسته ته دوام ده. یعنی امریکا ته دا وایي چې تاسې خپل اقتصادي او نظامي مرستو ته دوام ورکړئ تر څو امریکا دې تقانع کړي چې په سیمه کې د دوی هغه ګټې دفاع کړي یا خوندي وایستي. دریم هدف یې دا ده چې مثلا هغه نړیوال فشارونه چې په دوی باندې هغه غواړي راټیټ کړي په ځان باندې، کوم بندیزونه چې په دوی کې دي راټیټ کړي. او څلورم هدف یې له ده لابیګرۍ دا ده چې خپل موقف لوړېدل غواړي، یعنی دوی کوشش کوي خپل استخباراتي، سیاسي، نظامي موقف لوړ کړي تر څو امریکا کومه ستونزې چې له پاکستان له افغانستان سره لري یا له هند سره د کشمیر مسله لري، دلته د دوی خپل نظر معتبر وګڼل شي، د دې له طریقه اوس لابیګري کوي. او بل غواړي په سیالان کمزوري کا دغه لابیګري چې کوي. اوس دوی هند د دوی یو سیال ده، اوس غواړي که امریکا له دې نه ملاتړ وکړي، کولی شي مثلا چې دلته د دوی د امریکا ګټې د هند په مقابل کې خوندي وساتي. او بل هدف یې دا کولی شي چې په افغانستان کې غواړي هغه خپلې اړیکې نفوذ ساتل غواړي، یعنی کولی شي امریکا ته دا وایي چې د افغانستان اوسنی حکومت کومه پالیسي تعامل کې تنها د امریکا له وجې کولی شي. یعنی که امریکا تاسو ته وایي چې ته غواړي که حضور ولري په افغانستان کې چې دا خو ناممکن ده، نو موږ پاکستان تاسې په خپل هغه کې شریک وبولئ، یعنی پاکستان له تاسو سره ولاړ دی. او بله لابیګري دا معنا ورکوي چې اوس غواړي دلته چې اوس خو د چین او امریکا غواړي دوی مقابل کې یو متوازن سیاست غوره کا
پاکستان، ځکه دوی دواړو ته غواړي متوازن سیاست وکړي او له ده دوه اړخه سیاست چې لوبوي له دواړو نه امتیاز لاسته راوړي، هم له امریکا هم له چین. او بل غواړي چې مثلا په نړیواله مالي ادارو نفوذ کې لاسرسی ولري، چې امریکا یو کلیدي غړی ده او غواړي چې هغه کوم بندیزونه پرې لګېدلي هغه راټیټ کړي. درست دا چې نړۍ به یا به چین او امریکا په ټوله کې ستاسو یادونه وکړه، څومره باور په پاکستان باندې په راتلونکي کې په دې باندې بحث کوو. راګرځم بیرته ښاغلی باور صاحب، ډېره مننه. ښاغلی سمکنی، که دې موضوع باندې بحث وشي، لیوال صاحب اشاره ورته وکړه، باور صاحب هم دا اشاره وکړه چې دغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې شوي د امریکا نه، دا اسلامي امارت د غنیمت په سترګه ورته ګوري او اسلامي امارت هم کلک ټینګار په دې باندې لري چې دا وسلې په هیڅ قیمت بیرته نه ورکوي او دا خپل غنیمت ګڼي. دا ګام چې پاکستان تازه د دې هڅه پیل کړې ده، د افغانستان په کورنیو چارو کې څومره لاسوهنه بلل کېږي او ترڅنګ یې د افغانستان او پاکستان اړیکو ته کوم مسیر ورکولی شي؟ مننه د لوی بخونکي مهربان الله په نامه تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته، لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. وعلیکم سلام. کورمنه. د لاسوهنې مسله خو د نن نه ده، د 50 کاله کېږي چې لاسوهنه جاري ده، دا هېڅکله نه بندېږي تر څو چې واس وي. را به شو دا د اسلحو خبره کله چې په دوحه کې مذاکرات وو، په ټولو برخو کې په دې بحث شوی دی، بالخصوصا په اسلحو باندې هم شوی دی، ځکه د افغانستان استازو هغه ټولې څه چې اسلحې دلته راوړل شوي دي ټولې غنیمت یې ګڼلې او نه یې ورکولې. بالاخره پرېکړه په دې وشوه چې 50 په 50 کې به د اسلحې سره تقسیمیږي. دا مسله خلاصه ده، د اسلامي امارت د دې حق لري چې په دې کې اضافات سره راولي، ځکه دا پرېکړه شوې ده. صحیح. مسله دا ده چې د پاکستان هیواد د امریکې او د غرب سره همداسې د شرق سره څو بودي لوبه کوي. د امریکې د خوښې مطابق، ځکه چې امریکا او غربیان پلان لري د لاتین امریکې نه راونیسه همداسې تر آسیا پورې، منځني ختیځه پورې، د ایران نه وروسته به پاکستان وباتي، همدغسې به زموږ به هم په ځینو مسایلو کې په موږ باندې هم فشارونه راځي، تر بنګلادیشه پورې به دا غځېږي. سوال دا دی چې دوی د بل چا هغه برنامې عملي کوي. مثال په ډول زموږ سره یې جګړه وکړه، د دغې جګړې په طرز کې دوی د تجارتي لارې وتړلې. دا لارې صرف په افغانستان نه دي تړلې، دا لارې په روسیا وتړلې، دا لارې په منځنۍ اسیا چې کوم هیوادونه دي په دې وتړلې. دغه دوکتورین دی امریکي دي چې هغوی د روسو د چین تر په شاوخوا کې د ځمکې چې د هیوادونه چې دي دغه نه امن کړي، تر څو د دوی اقتصادي او سیاسي د پرمختګ مخه ونیسي. نو یوه برخه مسله اوس همدغه دی چې دوی د لبیګرانو په حساب باندې کار کوي. دوی غواړي چې دغې سره یو بل نوی یعنې کړکېچ رامنځته کړي. خو اوس موضوع په دې پورې ده چې آیا بعدي پلان به څه وي، اوس خو دوی آغاز کړو. ښه، ستاسو باور څه دی پاکستان چې اوس له افغانستان سره په کړکېچ کې دی، دغه لوبه یې پیل کړې ده، بالاخره دلته بیا بل اړخه بیا داسې هڅه کوي چې کابل یې هېڅ په هېڅ صورت هغه نه غواړي مثلا د وسلو ورکړه، چې کابل ته سره کرښه ده. فکر کوئ چې د دواړو ګاونډیو حالت او اړیکې به څه ډول وضعیت ته ځي؟ نو که په کل کې موږ اوس دغه دواړو اړخیزې اړیکې موږ ارزیابي کړو، تر هغه حده پورې رسېدلي دي چې د دې نه نوره نشي خرابېدلی، ځکه دوی غوښتل چې خرابې کړي، لیکن د اسلامي امارت د حکومت پرېکنده او غوڅ دریځ دا د دې باعث شو چې د دوی هغه برنامې شاته وتنبولې. په دې باندې خو مالي مرستې ترلاسه شوې وي چې بالاخره د پاکستان په واسطه به چې دلته کړکېچ رامنځته شي، ټرامپ په مداخله وکړي لکه په نورو ځایونو کې چې وکړه، چې په طرز کې به امریکا د باګرام د اډې لاسرسی اډې ته پیدا کړي، چې دغه ټول د یوه عملیاتو په طرز کې چې د ډیورن لاین په ټول امتداد کې صورت ونیوه، دغه مسله یې بیخي شاته واچوله. نو اوس مسله دا دی چې بعدي دوی په هغه رقم ته نشي تللی لکه پخوا چې تلل، بتي به ځي، لیکن دلته به د موږ د حکومت او د ملت
دریز به ورته معلومیږي چې موږ کوم دریز ورته نسو، آیا تدافعي به وي او که تعرضي به وي؟ درست. بله مننه ښاغلی سمکنی صاحب. لیوال صاحب بیا تاسو ته راګرځم. په پاکستان تل د افغانستان په چارو کې مداخله کړې ده او د مداخله د سمکنی صاحب په وینا باندې له 50 کلونو راهیسې روانه ده، جاري ده. ستاسو په باور باندې د پاکستان وروستی اقدام چې ترسره کیږي په سیمه کې او دی اسلامي امارت هم دا ویلي دي چې پاکستان په سیمه کې د لویو زبرځواکونو پروژې تطبیقوي، فکر کوئ دغه اقدام د اسلامي امارت دغه خبره تصدیقوي؟ جناب ثانکزی صاحب، پاکستانیانو تل هڅه کړې ده چې څنګه وشي کړی د افغانستان له ناورین نه دوی ګټه پورته کړي. که مو پام وي له کله نه چې پاکستان جوړ شوی دی له هغه وروسته صهیونستانو یا غربیانو رسما په سیمه کې مداخلې کړي دي. موږ په سیمه کې په آسیا کې، آسیایي میانه کې دوی رسما تداخلات کړي دي چې د پاکستان له لارې راوړاندې شوي دي. که مخکې موږ د روسانو د یرغل په مقابل کې د امریکایانو مستقیم او غیر مستقیم لاسوهنې هم داشتن، حمایتونه او غیر تعمیرات او تجهیزات یاد کړو. هغه د دې لپاره نه و کړي چې افغانستان د آزاد شي، بلکې هغه یې دې لپاره و چې د خپل نړیوال رقیب څنګه په افغانستان کې مات کړي او څنګه وشي کړی چې دوی د افغانستان د جیو ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت چې موږ آسیا کې زړه یو او همداشان موږ آسیا کې ترانزیتي لاره یو، اقتصادي لاره یو، همداشان موږ معادن لرو. که چیرې په هر هغه زبرځواک دغه هیواد په کنټرول کې وي نو دوی کولی شي د سیمې هیوادونه حتی په دې سیمه کې د غربیانو دوه نړیوال رقیبان شتون لري چې یو هغه چین ده، یو هم هغه روسیه ده. دوی کنټرولولی شي، همداشان دوی هند هم له دې ځایه کنټرولولی شي، ایران هم کنټرولولی شي، اسیا میانه ځینې واړه او نوي در حال توسعه هیوادونه هم دوی کنټرولولی شي. ګورې پاکستانیانو له امریکایانو سره مستقیمه خبرې نه دي کړي د امریکا له نظام سره، بلکې د یو شرکت د سکویر پاټن باکس په نامه یو شرکت ده چې دوی کله چې له هند سره دوی په جګړه کې ښکېل شول سلهاو میلیونه ډالر دغه شرکت ته دوی ورکړل تر څو دوی وشي کولی دغه شرکت ټرامپ حکومت قانع کړي چې د هند مجبوره کړي چې عقب نشیني وکړي په پاکستان باندې حمله ونه کړي، ځکه چې پاکستان د دې ظرفیت او وړتیا نه درلوده چې د هند د بریدونو مخنیوی وکړي. دې کې سل په سلو کې دا متيقنه و چې د دې حکومت پاشل کېده او هندیانو هغه څه چې غوښتل لاسته راوړل. نو بناء دوی سلهاو میلیونه ډالر مصرف کړل، دغه شرکت ته یې ورکړل. دغه شرکت د پاکستانیانو لابیګر شو د ټرامپ حکومت کې تر څو ټرامپ هند قانع کې هند مجبوره کړي چې له دې جګړې نه لاس واخلي. همدغه شان اوس پاکستانیانو بیا هم همدغه شرکت سره خبرې کړي که چیرې د دوی لابي سي، د پاکستانیانو لابي چې د ټرامپ حکومت ده، د ټرامپ د حکومت ذهنیت راواړوي، د ټرامپ حکومت مجبوره کړي قانع کړي که یو ور بیا افغانستان ته راوګرځي، افغانستان کې جګړه وکړي، ځکه پاکستان خو له جګړو ګټه کړې ده. د ټرامپ ذهنیت خو همدا دی ښاغلی لیوال. څومره د دې امکانات شته چې ټرامپ یا امریکا د ټرامپ په مشرۍ باندې مداخله وکړلی شي د مسلې په اړه؟ ګورئ په نړیوالو سیالیو کې هغه قدرت یا ځواک چې په نړیوال سټیج کې ماته یې خوړلې وي بیا نه راګرځي. ګورئ که پام مو وي دوی چې کله د وینزویلا رئیس جمهور یوړ په زغر دی وویل چې موږ د افغانستان غچ په وینزویلا کې واخیست. یعنې معنا دا چې ټرامپ ویرېدلی ده، د ټرامپ حکومت ویرېدلی ده، په هیڅ صورت دوی بیا نه خوښي سیمې ته راوګرځېږي. ولې؟ نه دوی هغه اقتصادي ځواک اوس لري، نه هغه نړیوال اعتبار لري. بله اړینه خبره دا ده، ډېره جالبه خوندوره چې ما ته خپل ته خوند یې راکړی، هغه دا چې هغه نړیوال تحمیلي نظام یا نړیوال سازمان چې دوی جوړ کړی و، دوی اکمالوه، دوی تجهیزوه، دوی د همدغه نړیوال سازمان په مجوزونو باندې هر ځای کې قتلونه، بریدونه، یرغلونه کول، 1 معاهدو نه دی وځي. یعنې معنا لکه څنګه چې الله تعالی قرآن کې بسم الله الرحمن الرحیم ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین، الله تعالی دوی د خپل په مکر کې نیسي، دوی د خپل په مکر کې دغه نظم بیرته پیړنګوي، دغه نظم ختمیږي او انشاءالله زه په دې متیقنه یم چې جګړه نور موږ ته نه راګرځي. موږ له جګړې ګوشه یو او انشاءالله اسلامي امارت دې ته متوجه ده.
پاکستان اوبه وړی ده وایي اوبه وړی زک ته خیز وایي آخرین امکاناتو نه استفاده کوي که چیرې وشي کړی چې که جګړه بیرته سیمې ته راوګرځي خو نړیوال او سیمه ییز هیوادونه په دې پوهېدلي چې پاکستان په سیمه کې سرطاني غده ده. ډېره مننه ښاغلی لیوال. بیرته راګرځم ښاغلی باور ستاسو په اند باندې مخکې د زبرځواکونو د باور مسله شو پاکستان باندې. پاکستان غواړي په سیمه کې بیا د یو داسې لوبغاړي په توګه باندې ولوبېږي چې په نورو هیوادونو کې د جګړې په جوړولو یا د نامنۍ په جوړولو سره خپل اقتصاد ورغوي یا خپل هغه اقتصادي پورونه چې دوی ورباندې نړیوالو تر پورونو لاندې دي هغه خلاص کړي. فکر کوئ اوس د دې زمینه برابره ده یا دغه شرایط شته چې په پاکستان د بیا باور وشي؟ زه ستانکزی صاحب محترم فکر کوم چې غربي نړۍ فکر نه کوم په دې باندې اعتبار کم ده. ځکه اعتبار کم ده ځکه د امریکا استخباراتي ادارو څو دفعې ویلي دي چې پاکستان دوه مخی سیاست لوبوي. یعنی په ظاهرا کې سمبولیک شکل باندې ضد ترهګرۍ مبارزې ځان کوي او په باطن کې یا په پټه کې بیا له ترهګرو څخه ملاتړ کوي چې موږ نمونه هم لرو چې جیش احمد د کشمیر په مسالات کې حمایت وکړ، همداسې د شوروي په مقابل کې هم له ترهګرو څخه استفاده وکړه پاکستان. دویمه مسله دا ده چې امریکا هېڅ وخت نه غواړي چې د امریکا سیاستمداران هم دومره ساده نه دي چې په پاکستان باندې اعتبار وکړي، ځکه امریکا خو له هند سره اوس استراتیژیک شریک ده. نو که پاکستان ته دا په حیث د لابي قبول کړي، یعنی پاکستان دلته په سیمو هېوادونو کې لابي وکړي، دلته بیا یې اړیکې له هند سره خرابېږي. دلته هېڅ وخت امریکا نه غواړي چې خپل توازن له لاسه ورکړي، توازن ساتي هند سره. او بله موضوع دا ده چې د امریکا اهداف چې ده بدلون شوي دي. اوس امریکا نه غواړي چې مثلا په سیمه یي وده کې ډېر یا په افغانستان کې حضور ولري. د دوی ډېر تمرکز په چین ده د امریکا، او د چین په هغه کې پاکستان ته هېڅ اړتیا هم نه لري. که څه بعضې مرستې امریکا له پاکستان سره اقتصادي کړي دي مثلا هغه یې کړي، مګر دا به هېڅ وخت ونه کړي چې دا په سیمو هېوادونو کې د دوی لابي جوړ شي. او بل د بدیل لاره امریکا همیشه غواړي. اوس غواړي چې له منځني هېوادونو سره مثلا قطر سره خپلې اړیکې پراخې کړي، پاکستان سره نه. ځکه دلته بیا که د پاکستان په سیمو هېوادو کې خپل لابي وکړي، دلته بیا دا یو اعتبار له منځه وړي د امریکا. ځکه که افغانستان ده، که هند ده، که چین ده، مثلا همداسې نور هېوادونه دي، دلته بیا که په نړیواله سطح امریکا بیا دا کوي چې امریکا طرف واقع کېږي د پاکستان ته. کله چې طرف واقع کېږي بیا دا امریکا هېڅ وخت نه غواړي چې دغه امریکا همیشه بېطرفي غوره داسې سمبولیک ودله چې بېطرف وو، دلته بیا په دوی بد اغېزه کوي. او بله بیا د دوی دغه اعتماد له بینه ځي. مثلا دغه افغانستان، هند چې استراتیژیک شریک ده اعتماد پرې نه کوي. او بله مثلا که دوی مثلا پاکستان خپل په سیمه هېوادو کې خپل لابي وکړي چې یعنې لابي سي، دا خو هېڅ امکان نه لري امریکا چې په دوی اعتماد وکړي. بیا دلته مثلا کولی شي، ځکه افغانستان او هند له پاکستان سره استراتیژیک اختلافات لري. کله چې دوی استراتیژیک اختلافات لري، په سیمه کې نور هم ستونزې ډېرېږي که د لابي ونیسي. کله چې ستونزې ډېرې سي، د دغه ستونزو کنټرول او مدیریت به د امریکا لپاره بیا ستونزمني، بیا یې نسي مدیریتولی. د دې له خاطره په پاکستان باندې اعتماد نه کوي. که څه مثلا هغه امکان مثلا پاکستان خو ځکه یو نیابتي ګروه دی او موقتي ګټې به امریکا ته ورکړه، مګر په اوږدمهاله که دا په سیمه کې د امریکا لپاره لابي وسي، اوږدمهاله هغه کې بیا د امریکا لپاره ستونزې جوړوي چې دا هېڅ وخت د امریکا هېواد ته د منلو وړ نه دي. ډېره مننه ښاغلی باور. بیا راګرځم ښاغلی څمکنی صاحب، که پاکستان دا ډول اقدام کوي، معلومه خبره ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به بیا شخړې راولاړېږي، دلته به جګړه پیلېږي. فکر کوئ د دغې جګړې پایل یا د دغه شخړو پایل به په سیمه باندې څه تاثیر کوي؟ زه خو چې څومره فکر په کوم بیا جګړه نشي کېدلی، ځکه د جګړه حتی که پاکستان دغه اقدام عملي هم کړي نه نشي عملي کولی، ځکه د عملي کولو دپاره یې چانس نشته. دا خو تر اوسه پورې د حکومتینو ترمنځ په دې باندې نه امریکا څه ویلي دي، نه پاکستان څه ویلي دي. دا داسې یوه افاقي یوه خبره شوې ده. نو دا چې بیا کله دوی رسمي دي، دوی د رسمي ادرسونو نه تایید شي، بیا په هغه صورت کې کېږي. و رښتیا وه چې په اوایلو کې ترامپ دا خبره کوله چې زه ما په اصلاحو کې چې بل څوک ګورم ما ته زور راکوي، زه نه غواړم، زه بیرته ورځم ته نه راوړم. لیکن دا د فلسفي خبره دی چې هر څه په وخت کې دي او وخت په هر څه کې نه ده. اوس نو د امریکې دپاره هم بعضې ډېرې موانع رامنځته شوي دي. اوس دا د
مادورو تښتول لا عادي مسله نه ده. د چین سره بالخصوصا د روسیې سره د روسیې ټنکرونه به ولیدي د روسانو سره یو ځای هغه هلته وپتلی ستراتیژیکو ځایونو ته سره لاړې د هغه عادي مسله نه ده. د بلې خوا نه د ایران ستونزې وګوره هلته اسرائیل لاس په ماشه ناست دي منو موږ دوی ترمنځ به لفظي ډېر تاوتریخوالی راشي خو په نظامي ډګر کې بیا دوی دا کار نشي کولی ځکه که فکر وکړې هلته په خپله دوی کې یو جنجال راپېښ شوی دی. د ټي ټي پي آخري تشکیلات چې کله اعلان شول په هغه کې یوه ډېره نادره خبره دا وه چې د ایر ډیفنس په نامه یو وزارت پکې رامنځته شو. هغه د دې دپاره دی چې د اوسني تکنالوژۍ نه چې ډرون تکنالوژي ورته یایي د هغې نه پاکستان هم سخت ویرېږي او حتی هغه هیوادونه چې دغې خوا ته بلاخص پام لري هغه یې ویرولي د دغې موضوع نو په دې حساب سره زه فکر کوم د یوه د لفظیاتو په حسابو پاتې شي نوره ژور مشکل ته نه ځو. ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. درنو لیدونکو لنډه دمه لرو د مینه وروسته بیا هم بحث دوام لري. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست او د خبرې خپرونه دوام لري. ښاغلی لیوال ستاسو په باور باندې د پاکستان دغه هڅې بیا هم همده موضوع باندې که تم شو د سیمې ثبات باندې ښاغلي څمکني صاحب بحث درلوده چې اول خو جګړه نشي کیدی د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځکه چې هغه شرایط د دې مساعد نه دي چې پاکستان د وکړلی شي د امریکا پاتې شوي وسلې د امریکا ته ورولېږدي یا په دې کې مرسته وکړي. ستاسو په باور باندې د اسلامي امارت ستراتیژیک ځواب څه وي؟ جناب سانکزی صاحب اسلامي امارت متوجه ده د پاکستان خصمانه کړنو ته مداخلو ته او نړیوالو سټیجونو کې د اسلامي امارت هغه بدنامۍ ته د ټولو ته متوجه ده او ځکه خو هم کارنده ځواب ورکړی ډیپلوماتیک اړیکې ورسره قطع کړي دي ترانزیتي همداشان اقتصادي چارې ورسره درولي دي او دا هم د سیمې هیوادونو ته دا په اسنادو باندې وړاندې کړي دي چې پاکستان په سیمه کې د غربیانو یو ترافیک ده یا پولیس ده چې د هغوی هغه لویې برنامې دلته پلي کوي چې لویه بیلګه یې موږ داعش یادولی شو چې په دې وروستیو کې داعش نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې په تاجکستان کې په روسیه کې په ایران کې هممهاله یې رد په رد بریدونه وکړل. همداشان په روسیه کې د دوی غټ استخباراتي کړۍ ونیول سوې په تاجکستان کې د چینایي وګړي دوی ووژل. دا هغه حقایق دي چې اوس د سیمې هیوادونه مخصوصا چین هند روسیه دوی اسلامي امارت سره ولاړ دي. اسلامي امارت یو منلی پیاوړی مقتدر حکومت مني او دوی پوهیږي چې اسلامي امارت نه پرته دغه سیمه امن کیږي نه او سیمه چې ناآرامه کړې ده او د غربیانو برنامې چې دلته پلي کړي هغه پاکستان ده. نو ځکه ویلی شم چې پاکستان د 2001 په موقعیت کې قرار نه لري او امریکایانو تیر 20 کاله ولوبوه خپله ستراتیژیکې موخې ترېنه لاسته راوړي او اوس نیت ورته بد ده. اوس د پاکستان اټوم ته سترګې پټې کړي دي. په دې یقین ولرئ چې پاکستان تجزیه کیږي خیبر پختونخوا ته بیلیږي بلوچستان ته بیلیږي دا به محدود پنجاب ایالت او سند ته به پاتې وي چې هغه به م یاد کړي اوسېږه دغسې پایګاوې به دلته راوړي لکه هغه چې اوس په آلمان کې لري لکه په جاپان کې چې لري لکه ځینې نورو هیوادونو کې چې امریکایان پایګاوې یا اډې لري دوی به پاکستان نه دغسې یو استفاده کوي. خو لکه څنګه چې اوس د هند او د افغانستان د هند او د چین د هند او د روسیه روابط تیرو 20 کلونو په پرتله ډیر ښه سوي رغېدلي دي. یعنې دغه هیوادونه چې په یو وخت کې په تخاصم کې سره واقع وه دا هیوادونه په یو میز سره کېناستل دوی د خپله منطقوي ستونزې تحلیل کړې یو لاره د حل ورته پیدا کړې ده. هغه لاره د حل دا ده چې د غربیانو د لاسوهنې هغه مهرې په سیمه کې باید کنټرول کړي چې مهمه اړینه مهره یې فلحال پاکستان ده. نو بناءً اسلامي امارت سیمې ته د سیمې هیوادونو ته همداشان نړیوالو شریکانو ته
نړیوالو متحدینو ته چې اوس اسلامي امارت تقریبا په رسمیت پیژني یا د اسلامي امارت له حکومت ولۍ نه راضي دي یا اسلامي امارت سره دوی غواړي اقتصادي ښه تعامل ولري، هغو ته اسلامي امارت دا په اسنادو ثابته کړې ده چې پاکستان سیمې لپاره ثبات نه غواړي. پاکستان هغه نړیوالې پروژې چې صهیونستان یا په ټوله کې همدا امریکایانې ورکوي هغه پلي کوي، او پاکستان پرته له دې چې په سیمه کې جګړه وزېږوي، ناارامۍ وزېږوي، بله برنامه او ستراتیژي نه لري، ځکه پاکستان نه اقتصاد لري، نه قوي معادن لري، نه داسې زیرمې لري چې د هغه په ذریعه د دی وچې کولی امرار د معاش دې وکړي یا د دې عمر دې اوږد سي. عمر لنډ ده، عمر په اتمام ده، او هغه د ټي ټي پی محرکات یا د پلوچانو محرکات دا څرګندونه کوي چې پاکستان نور د دې ظرفیت نه لري چې د خپل د حکومت هغه حریمونه وساتي. ورځ تلبرې په پاکستان کې حریم له لاسه ورکوي او هڅه کوي چې څنګه وشي کړی چې دغه حریمونه د امریکایانو په ذریعه دوی حفظ کړي. امریکایان دې ته اړ کړي چې که چیرې بیرته راوګرځېږي. امریکایانو ته 7 میلیارده ډالر دومره ارزښت نه لري، هېڅ ارزښت نه لري. که چیرې د 7 میلیارده خبرو وشي کې موږ نه 9 میلیارده پانګه غصب کړې ده، پټه کړې، غلا کړې ده، قبض کړې ده. نو امریکایانو ته دا اړینه نه ده. که چیرې امریکایانو د اسلحې اراده درلودله نه یې پرېښودله، هلته به دوحه کې به په دې تاکید کړی و چې په دې شرط موږ وځو چې د موږ تجهیزاتو اسلحې موږ ته بیرته راکړئ. دا د نړیوالو جګړو اصول دي چې هغه پیسې، تجهیزات، تسلیحات او نظامي توکي هغه چې جګړه کې ولوبول شي هغه مصرف کې حساب شوي وي. پاکستان ته ادعا کوي ښاغلی لیوال چې دغه وسلې په تور بازار کې د ترهګرو لاسته ورځي. تور بازار خو په پاکستان کې ده، تور بازار خو سیمې ته خو له پاکستان نه وسلې قاچاق کېږي، سیمې ته پاکستان نه ترهګري صادره کېږي. په افغانستان کې افغانانو ته یو انفور موږ ته دومره ارزښت لري لکه موږ یو شهید ده. په هیڅ قیمت موږ یو امریکایي انفور په میلیونونه ډالر هم په دې یقین ولرئ نه خرڅوو. دا د موږ د مجاهدینو انګیزه او عقیده ده. موږ هر مجاهد دا توصیه ده مجاهدینو خپل اولادونو ملګرو ته چې د امریکایانو انفور، د امریکایانو ګلاک تفنګچې دا یا بریټا تفنګچې دا موزیمن وساتئ، د خپل نسلونو ته یادګار وساتئ چې دلته امریکایانو جګړه کړې وه، یرغل راغلی و، په اشغال راغلی و، د موږ نیکونو په داسې غوښ ماتونکي ځواب ورکړ او دا یادګار پاتې. بیرته راګرځم ښاغلی لیوال، ډېره مننه. ښاغلی باور ستاسو پند باندې پاکستان ولې په سیمه کې که څه هم چې بنسټ ډبرې همداسې کېښودل شوې ده چې دی باید په سیمه کې استخباراتي لوبې یا هم د نړۍ د برځواکونو یا زبرځواکونو هغه تخریبي پروژې پر مخ یوسي، ولې د دغومره زیانونو له لیدلو سره لا هم مخ نه راګرځوي او لا هم په دې لوېدلي حالت کې هڅه کوي چې یو ځل بیا داسې یو پروژه په سیمه کې پلي کړي چې زیان یې نه یوازې سیمې افغانستان، سیمې حتی نړۍ ته رسیږي؟ پاکستان سنیزه چې محترم په 78 کال چې دی مابین ته راغلی ده، د دوی هدف دا ده چې په سیمه هیوادونو کې مخصوص ګاونډي هیوادونو کې مخصوص افغانستان خپل استخباراتي نفوذ وساتي یا خپله نیابتي ګروګانې وساتي او خپله نفع استفاده کړي. کله چې د افغانستان اسلامي امارت دغه 4-5 کاله راغی نو داسې یو کلک دریځ یې دوی مقابل کې وښوده چې دا 15 لسیزو کې چا نه ورته ښودلی ده. دوی داسې فکر کوه چې د افغانستان اسلامي امارت راغی، د دوی بهرنی سیاست استازیتوب به موږ کوو، کورنیو چاره کې به موږ مداخله کوو، بس حتی که تاسو شاهدان یې ویلي چې حتی کارمندان به موږ له پاکستانه درولي وو. خو دوی چې کله د افغانستان اسلامي امارت چارواکي سیاست ولیده، د دوی هغه مطلق امنیت یې ولیده، په بهرني سیاست کې هم دوی ته اجازه ورنه کړه او په کورنیو کې هم اجازه ورنه کړه او په مخامخ جګړه کې هم دوی ته ماته ورکړه. دوی پوه شو د افغانستان اسلامي امارت په ورځ پرمختګ کوي او دوی ته یې مننه ونه دي. او دوی ته شاهدان چې لکه مخکې چې ما یې د وري وکړله سیاسي اقتصادي ناورین سره مخ ده، د پښتانه مقابل کې راجګ شوي دي، ټي ټي پي راجګ شوي دي، خپل حق د غوښتو په خاطر، بلوچستان یې راجګ شوي دي، حتی نور همداسې مذهبي توپیرونه چې دوی لري. نو فقط د دوی هغه غلط استراتیژي چې دوی کوي فقط هغه محدود کړی چې هغه پوځي رژیم ده، نور د پاکستان ولس نه دغه محدوده کړی چې ده. اوس غواړي د 2016 کې دا دوی بله لوبه اچولې ده. اوس په دغه واسطه غواړي چې له دغو د ستونزې چې د دوی خپل کورني مشکلات دي د حل په خاطر اوس د امریکا هغه کوي، لابیګري کوي.
اوس غواړي په ده هغه کې داسې وکړي چې اوس خو یا خو دوی سره افغانستان سره هم ډېرې ستونزې لري او د افغانستان څو ځلې دا هڅه وکړه، ته مخکیني حکومتونو هم دا هڅه وکړه چې پاکستان سره هغه ګاونډي قوانین مراعات کړي، اسلامي موازین مراعات کړي او هغه عرف عادات پښتونولي ټول شی ورسره مراعات کړي، خو دا ونه منله. دوی اوس صرف دوی خو یو پروژه ورکړل شوې د غربي نړۍ چې اوس دوی غواړي په سیمه کې اوس بېثباتي راولي. هدف یې دا ده چې اوس د افغانستان حکومت خو مخ پرمختګ ده، دوی اوس غواړي چې دغه د افغانستان سیاسي انزوا نور هم زیاته کړي، یعنې که دا په دې غواړي چې ثابته کړه ځکه مختلفې لارې وټاکلې هوایي حریم نقض که مثلا دا موضوع یې یادوري کړه چې په افغانستان یا پاکستان انتخاب کې یا ټي ټي پي چې دوی کورنۍ خپلې ستونزې وي، اوس یې بله لاره اچولې چې لابیګري کوي. نو دا عادت ده چې افغانستان اوس نړیوال دا وښيي چې افغانستان کې اوس امریکا دوی ته لابي ورکړي، بیا به اوس په امریکا په بهرني د افغانستان په بهرني سیاست کې هم دوی لاسوهنې کوي او بیا به نړیوالو ته مثلا سیمه ییز هېوادونه ګاونډي هېوادونو ته به دا هڅه ورکوي چې اوس هم په افغانستان کې تروریست پرال دی او سیمه د افغانستان له طریقه نامنه شوې ده. او بل دا په دې چې له همدغه طریقه غواړي چې اوس دغه غیر مستقیم بیا بل فشار ده په 2026 کې چې نه دا وښیي چې په افغانستان باندې د امریکا په واسطه به د امنیتي فشارونه راولي، امنیتي فشارونه زیات شي تر څو امریکا ته دا وښیي چې افغانستان اوس هم دایمي ثبات نه لري او بیا بېثباتي ته لاړ شي هغه. او بل کولی شي یو بله ضربه چې د اقتصادي له لحاظ افغانستان محاصره کړه، که مثلا امریکا له دوی نه ملاتړ وکړه چې اوس دغه اوس یې لابي کړي، ځکه دوی غواړي چې دغه کوم د افغانستان ضرر اقتصادي پروژې وننګوي چې هغه د چایبهار ده مثلا چې کم اهمیت یې کړ، دلته ټاپي پروژه ده مثلا چې دوی غواړي ده. اوس د نوې غیر منطقي فشارونه دي چې دلته اوس په سیمه کې یو بېثباتي رامنځته کړه او په افغانستان باندې خپله ناوړې غوښتنې چې مخکې مې در کړي هغه ومني. خو زه وایم چې د افغانستان اسلامي امارت ماشاءالله اوس له روسیې سره، هند سره، سیمه ییز هېوادونو سره ښې اړیکې لري او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. په همدغه بدر فشارونه راولي چې امریکا له دوی نه ملاتړ وکړه او د هند چې کومې اړیکې دي هغه که سیاسي دي که اقتصادي دي که نورې اړیکې دي د افغانستان له ده نه بې برخه کړه، یعنې هند ته ملاتړ ونه کړه. دغه هدف ته د پاکستان خاص چې اوس بل غیر منطقي فشار اخیستې ده چې اوس لابي کوي چې تر څو افغانستان ته نور په آینده کې بیا ستونزې جوړې کړه او بیا ناامني راولي، د افغانستان د اوسني حکومت د اپوزیسیون ته مشروعیت ورکړه، داخلي جنګو ته لاره هواره کړه او په افغانستان کې بیا ناامني راغله. ډېره مننه ښاغلی باور، بېرته راګرځم حل لاره کې به هم ستاسو نظر واخلم. ښاغلی څمکنی، افغانستان کې ترهګري موجوده ده، افغانستان هوایي حریم نقض شو، افغانستان په نړیوالو سټیجونو باندې د تروریزم ځاله وبلل شوه. دا هغه ادعاوې دي چې پاکستان وکړي او هغه کړنې دي چې پاکستان ترسره کړلې، ولې د هر څه له ډیورن فرضي کرښې هاخوا ثابت شول، یعنې په پاکستان کې ثابت شول، په پنجاب کې ثابت شول. ستاسو پند باندې پاکستان ولې له نړۍ سره په تعامل کې یو افغانستان نشي لیدلی یا په اقتصادي لحاظ باندې د پرمختګ په حال کې افغانستان د پاکستان په زیان دی؟ خو دا خو ډېرو په د مجلسونو کې میزونو کې دا خبره کړې ده، دا اوس واضح ده ځکه پاکستان خپله په دې نیمه پیړۍ کې د ځان دپاره یوه پالیسي جوړه ده چې هغه ته ژوره ستراتیژي موږ ورته وایو. دوی کوشش کوي چې هغه سر ته ورسوي، خو شرایط بیا فرق کوي. هر څه تغیرات چې د نړۍ په سطحه راغلل هغه خامخا په مستقیم یا غیر مستقیم باندې په دغه د هر چا چې هر نوعه ستراتیژي پالیسي جوړي په هغه تاثیر غورځوي. نو پاکستان هیواد دایم دپاره کوشش کوي چې د ځان په نفع کار وکړي او دوی لا تر اوسه پورې په د خپله دغه پالیسۍ کې کامیاب دي چې دوی په هر سټیج نه د موږ د عامو په اصطلاح چې سپکه وکړي، ځکه دوی هېڅ چېرته خوله نه نسي وایي. دی په خاطر وایي چې د افغانستان پر حکومت باندې فشارونه راولي، شکل دی و احرام کارت نه واخلي. اوس سوال دا دی چې دوی خو به هر څه کوي، موږ څه باید وکړو؟ بلکل موږ ته خو دا پکار دي چې د دغسې تبلیغاتو مخنیوی چې موږ یې باید وکړو، یو لړ اقدامات دي چې باید ترسره یې کړو. داسې نه ده چې یوازې پاکستان وایي، دغه خبره که شرق دی او که غرب دی ټول یې کوي، په یو متحد المال شکل یې کوي. دا خبره
نو موږ باید ځانونه خپله ثابت کو، تثبیت کو. یعنې کولی شو چې موږ هر هغه څه چې نړیوالې غواړي، پاکستان یوازې نه، هغه په میز باندې کېږدو، د هغې دپاره ماهرین راوغواړو. لکه لوی جرګې وي، موږ خو دغه سنتونه ډېر شته. هغو نه موږ کار واخلو چې موږ د هغو دپاره بدیل پیدا کړو، چې تر څو لکه دوی چې لابیګیري مسایل مخې ته بیایي په واشنګټن کې، موږ هم باید هغسې د یغو ایجنسیو سره باید موږ قراردادونه وکړو چې تر څو د موږ حقانیت ثابت کړو. موږ یوازې په سیاسي او په انزوا کې موږ ځانونه راوستلي دي. ګرچې موږ ډیپلوماتان ډېر کوشش کوي، بالخصوصا د بهرنیو چارو وزارت، هغوی په هغه دوه مهم ادرسونه چې دي، یو د دوحې فارم دی او بل د مسکو فارمټ دی، په دې کې د موږ څه چې خبرې د موږ حکومت دي هغه ټولې ثابت شوي دي. خو اوس ګوره دلته بله مسله دا ده چې د دوحې په تړون کې چې هغه سره ضمایم دي، لا تر اوسه پورې پټ ساتل شوي دي. څه دي پکې؟ ممکن داسې څه پکې وي چې هغه د پاکستان د فکر د هغه نه لوړ وي، ځکه د 18 میاشتو خبرې په هغه کې بیا سندونو رامنځته کېدل، بیا په د افغانستان خپل هغه د په د 20 کالو کې چې دلته غربیان وو، د غربیانو خو دلته ډېر کار کړی دی. داسې نه ده چې دوی د همدلته یوازې تش په نامه دلته پراته وي، دوی په هر عرصه کې کار کړی دی دغه کې. او ډیری وخت افغانان د مختلفو لیدنو کتنو دپاره د هیواد نه د باندې تللي دي. همدغه اسلامي امارت د اوسني چارواکي په کراتو جمهوري حکومت دلته وو، دوی په هغه مهمو غونډو کې برخې اخیستلې. چین ته لاړل، هند ته لاړل، حتی موږ ایتان امریکې ته لاړل. نږدې و چې ټرمپ یې وغواړي ملا برادر صاحب کم ډیویډ ته. خو داسې دی چې اوس دا چې تر شا څه دي، که چیرې امریکا څه وغواړي بیا ممکنه ده چې موږ یو څه فکر په وکړو. حل لارې ته راګرځم ښاغلی څمکنی، ډېره مننه. ښاغلی لیوال صاحب، که بحث جنبندي شي د حل لارې په توګه، که همدې باندې بحث وشي، څمکني صاحب ورته اشاره وکړله، د نړیوالو دغه ادعاوې چې کېږي د افغانستان په وړاندې، یا په یو ډول باندې ځینې متخاصم هیوادونه د افغانستان منفي تصویر وړاندې کوي، په کور دننه څه باید وشي؟ کوم اقدامات ته باید لومړیتوب ورکړلی شي څو د نړیوالو دغه ادعاوې چې د افغانستان په تړاو باندې کوي هغه ځواب شوي وي؟ جناب ستانکزی صاحب، موږ په کور دننه الحمدلله هېڅ نوه ستونزه نه لرو. ولس او د نظام ترمنځ ډېر ښه اړیکه ده، او هر ځای په هر اداره کې چې ستونزه وي، ولس کولی شي د خپل ستونزې، خپل نظریات له نظام سره شریکې کړي. ډېره مهمه اړینه موضوع دا ده چې اسلامي امارت څنګه اوس چې کړی سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي، یو سیمه ییزه کنفرانس راوبلي او د پاکستان دغه خصمانه کړنې په ثبوت سره د هیوادونو ته وړاندې کړي، او دا هیوادونو ته لکه څنګه چې وروسته کې موږ بریالي وو تېرو 4 کلونو کې اسلامي امارت مخصوصا زموږ بهرنۍ چارو وزارت ډېر ښه په محتاطانه په اسنادو په ثبوت سره وړاندې تللی. لکه څنګه چې اسلامي امارت بیا واک په لاس کې واخیست، قدرت ته راغی، پاکستانیان چې ناهیلي شول، لومړی ادعا یې دا وه چې دلته د نړیوالې ترهګریزې ډلې اړې جوړې کړي دي، چې اسلامي امارت دا د سیمې او د نړۍ هیوادونو ته ثبوت ورسوله چې دا ترهګریزې ډلې په پاکستان کې د افغانستان کې نه دي. بیا ادعا وکړه د داعش مسله وه، داعش هم په ثبوت ورسوله چې دا په پاکستان کې دي. بیا ادعا وکړه چې د ټي ټي پي ستونزه په افغانستان نه موږ ته رازېږېدلې ده. هغه پرون د خیبر پښتونخوا لومړي هغه اعلی وزیر وویل چې موږ هېڅ نوکره شواهد او اسناد نه لرو چې ټي ټي پي د افغانستان نه اکمال شي، له افغانستان نه دې راسي. دا ستونزه د موږ د ولس او د نظام ترمنځ ده. دا ستونزه باید د پاکستان پوځي رژیم له ولس سره حل کړي، تر دې چې دغه پړه پر افغانستان غورځوي. بیا چې له دې نه ناهیلې شول، بیا راغلل نړیواله سټیج ته، بیا هڅه کوي چې که چیرې امریکایي شرکتونه دې ته وهڅوي چې دوی لابیګري وکړي، ټرامپ او حکومت یې که چیرې بیرته راوګرځېږي. دوی په دې خبر نه دي چې ټرامپ اوس په 2001 کې قرار نه لري امریکا، او همداشان افغانستان هم لله الحمد افغانستان په سیمه کې ځان ثابته کړی، اسلامي امارت ځان ثابته کړی چې د چا په چارو کې مداخله نه کوي، د افغانستان خاوره د هېچ چا په مقابل کې نه کارول کېږي، هېچ چا
ته هیڅ قدرت ته هیڅ ځواک ته چې نړۍ او زبرځواکه قدرت دلته امریکا و چې ماته یې وخوړه پوزې په خاورو وموښل شو ټولو هیوادونو ته یې دا ویلي چې موږ دا اجازه نه درکوو د موږ په چارو کې مداخله وکړي او د سیمې هیوادونو ته یې دا اطمینان ورکړی چې افغانستان نور د نړیوالو استخباراتو د لوبو ډګر نه ده بناءً که د سیمې هیوادونه غواړي چې بیا افغانستان د غربیانو په لاس کې ونلبیږي فشار رانیسي تهدید رانیسي افغانستان د اقتصادي پلوه له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه حمایت کړي دا د سیمې هیوادونو مسؤلیت ده لکه د چین لکه د روسیه لکه د هند لکه د ایران لکه دغه هیوادونه چې موږ سره ترکمنستان ده قزاقستان ده دا هغه هیوادونه دي چې موږ ته ضرورت لري او موږ هم ورته اړتیا لرو نو دغه هیوادونو دا اړتیا درکړې ده چې اسلامي امارت یوازینی هغه حکومت ده چې د دوی هغه پوښتنې چې د افغانستان په تړاو یې درلودلې دا حکومت یې ځوابولی شي انشاءالله چې اسلامي امارت متوجه ده پاکستان ناهیلی ده اوبه وړی ده زک ته خیز ډېره زیاته مننه ښاغلی لیوال ښاغلی باور ستاسو په اند باندې د سیمې د ثبات د نه بې ثباتۍ دپاره او د پاکستان د دغه ډول اقداماتو د مخکې له مخکې ډب کولو دپاره څه کول پکار دي ستانکزی صاحب محترم د افغانستان اسلامي امارت باید قوي ملي سیاست او بهرنۍ تګلارې جوړول یعنی داسې یو قوي سیاست وکړي چې مثلا بېطرفه پالیسي انتخاب کړي که شرق غرب بېطرفه پالیسي وي د هیڅ چا تابع نه وي نړیوالو سره سیمه ییز هیوادونو سره ګاونډیانو سره یو بېطرف سیاست انتخاب کړي چې توازن وي پکې دوم باید ملي ارزښتونه او حاکمیت ساتنه ده یعنی اسلامي اصول د موږ ازادي او کلتوري فرهنګ د بهرني سیاست باید قرباني نه کړو درېیمه موضوع دا ده چې باید یو قوي ډیپلوماتیکې روابط ولرو له سیمه یي هیوادونو سره که اوس یې الحمدلله لرو له روسیې سره یې لرو مثلا له هند سره یې لرو له چین سره تر څو د پاکستان انحصار کم کړو دلته او بل باید د ګاونډیانو تر مابین یو اعتبار پیدا کړو چې الحمدلله اوس هم کړی دی اعتبار یې پیدا کړو او بل د پاکستان دغه دوه اړخه سیاست باید نړیوالو ته وښیو چې پاکستان دوه مخی سیاست کوي تر څو نړیوال او حتی امریکا په پاکستان باندې بیا اعتبار ونه کړي او بل باید ملي اجماع رامنځته کړو ځکه د ملي اجماع په توګه کولی شو موږ بین المللي مشروعیت پیدا کړو او بل باید ملي وحدت خپل جوړ کړو تر څو دښمنان د افغانستان ونه شي کولی د موږ د دغه نفاق یا بې اتفاقي له وجې د دوی خپل ناوړې غوښتنې لاسته راوړي او بل باید موږ نړیوال قوانینو ته حتی دا وښیي چې امریکا باید دوی په سیمه هیوادو کې لابي انتخاب نه کړي په نړیواله ته دا وښیي ځکه که دا لابي انتخاب کړي دا سیمه ییز هیوادونو ته هم یو لویه ستونزه جوړولی شي او خپل امریکا ته هم ستونزې جوړولی شي نو دا کارونه پکار دي چې د اسلامي امارت چارواکي وکړي کوربدان ډېره زیاته مننه ښاغلی باور ښاغلی څمکنی ستاسو په اند باندې د حل لاره څه کیدی شي ښاغلي لیوال صاحب و باور صاحب ځینو موضوعاتو ته اشاره درلودله که د پاکستان د دغو پروګرامونو د شنډولو دپاره اسلامي امارت جمع نړیوال هغه زبر ځواکونه چې اوس اسلامي امارت ورسره په سیاسي برخه کې تعامل لري څه باید وکړي ګوره په نړۍ کې اصولو معیارونه دي که چیرې موږ رسمیت پېژندنه غواړو نو د ملګرو ملتو منشور ته باید درناوی ولرو او که کوم کامنټس پکې لرو کمای زیاته هغه باید بحث وکړو بله نو دغه یوه عمده دریسه ده چې موږ د دغې نه کولی شو چې د نړۍ سره هر اړخیز بحثونه وکړو د کور دننه موږ کولی شو چې دغې دپاره زیاته هڅه وکړو کار وکړو لا تر اوسه پورې موږ کورنۍ دندې پاتې دي داسې نه ده چې ټولې خلاصې شوي دي درست نو که واقعا موږ چاته ځواب ورکوو دا خو نه ده چې موږ به هره ورځ د خلکو سره د سوک څپېړې ژوند کوو موږ باید په هغو معیارونو باندې چې هغه په نړۍ کې منل شوي معیارونه دي په هغو ژوند مخ ته بوځو اوس که چیرې موږ هر وخت د پاکستان سره موږ وضعیت خراب کړو آیا دا د افغانستان په ګټه ده آیا دا د پاکستان په ګټه ده نه د دواړو په ګټه نه ده ځکه موږ د دواړو سره دوی موږ ته اړتیا لري موږ دوی ته اړتیا لرو نو موږ هر وخت د دوی سره په داسې په دښمنانه شکل سره ژوند مخ ته نه شو بولی ځکه دوی اوس غواړي چې افغانستان تر خپل تاثیر لاندې راولي اما افغانان ځان نه ورکوي چې افغانه ته ځان هم نه ورکوي ته نو ته خو د بل طرف ته دغه سفیر خو د قوي که نو ښه خبره دا ده چې موږ افغانان په سیاسي لحاظ ټول سره یو لاس شو یو فکر شو د ملک نه د باندې
هغو افغانانو اصیلو افغانانو سره البته چې د هیواد په درد باندې دردیږي هغو سره اړیکې ونیولی شي راوبللی شي. هر افغان دا حق لري چې په دې ملک چې اوسي د ملک د سرنوشت یا برخلیک په ټاکنو کې باید ونډه ولري چې ځان یې صاحب د دغې خاورې وبولي. مونږ سیاسي اختلافات باید حل کړو چې مونږ تر څو وکولی شو چې بهرنیو مسایلو ته مو مټې پیاوړې وي. بغیر د دې نه زه فکر کوم همدا رقم ته به څټ ته مخته ځو. دغه دی اوس د 15 د اګست چې روان دی مونږ 15 کاله پوره کېږي. په دې 15 کالو کې چې مونږ لا تر اوسه پورې یوه دایمي چوکۍ نه ده ترلاسه کړې، دا کمزوری حالت دی. مونږ باید بتي نه واوسېږو، مونږ باید تیز لاړ شو. لکه څنګه چې نوره نړۍ ځي خپل غږ باید ورسوو، د هغو نه یې راواخلو موږ یې ور وسپارو. ځکه ټوله نړۍ په راکړه ورکړه ده، که په سیاست کې ده که په اقتصاد کې ده. موږ باید ډېر فعال واوسېږو. اوس خو حکومت دی، اوس خو په ټول افغانستان باندې حاکمیت شته، ډلې ټپلې خو نشته. ډېره زیاته دغو ته په کتو سره باید موږ هغه څه وکړو چې هغه لایق وي افغانان. ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی معین ګل څمکنی او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی زلمی باور او دغه راز د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی شهاب لیوال کور مدان چې خپرونه کې مې ګډون کړی په موضوع راسره بحث درلوده. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې د خپرونې تر پای شیبو راسره وئ. تر بیا ستاسو درنو حضور ته حاضرېږم. په لوی الله مو سپارم.